عارف افغان یا ارمان لوڼی یا عثمان لالا په خاورو کې پروت دی د هغه و دې قام ته و دې وطن ته و دې ځوانانو ته تبلیغ به کوو څخه ویده به راویښوو ناست به ولاړوو ولاړ به روانوو چې تر څو پورې د دې واړه تنظیمو څخه د هغه زورور ریاست پر سر دردي میونو پښتنو مشرانو ځوانانو همزولو آفرین درته وایم ډاډ درته وایم په دې ګلخان ماحول کې په دې خرڅوي ماحول کې په دې د خیانت په ماحول کې چې بیا هم تاسو د کام لمن نیولې ده د وطن لمن مو نیولې ده دا به په سلو کسانو کې په زرو کسانو کې یو کس پیدا کیږي ملګرو وخت کم دی تر دې د مخه د ملي شهید د ویاړلي شهید د عارف افغان کلین ولمانځل سو د کوټې ملګریو ته د جنوبي پښتونخوا ملګرو ته زموږ او ستاسو محترم مشر نور باچا محترم مشر ملک مجید محترم مشر زبیر شاه آغا او پاردین کاکړ داسې نور ټول زما څخه بینالمللي وخت واخلي چې دوی هر کله د کوټې پی ټي ایم د کوټې تنظیم د ډیوې غوندې د څراغ غوندې بل ساتلی دی یوه پیښه یوه غونډه یې هم قضا کړې نه ده موږ دوی ته پر کامیابه تنظیم پر منظمه تنظیم باندې آفرین وایو د دې څه دومه خبره دا ده پی ټي ایم چې کومه ناره کوي د لر او بر یو افغان دا یوازې په خوله نه کوي دا یوازې په گفتار نه کوي بلکې دا یې په عمل هم ثابته کړې ده د دې ثبوت مشر نورالله ترین دی چې د اتو میاشتو څخه د خپلو افغانانو ورونو پر سر باندې په زندان کې ناست دی موږ به په تاسو ولیدله پرون یې پیدا محمد قبایل هم زندان ته واچولو موږ به هر کله او هر وخت دا په عمل ثابتوو و قام ته و تاریخ ته و راتلونکي نسل ته و هغه دښمن ته به په عمل ثابتوو چې که مو لس ځله زندان ته اچوي که مو هیدرې ته لیږي خو بیا به مو هم دغه خبره وي نو زموږ مشران نورالله ترین که نن په جیل کې ناست دي یا که ملي شهید عارف افغان یا ارمان لوڼی یا عثمان لالا په خاورو کې پروت دی د هغه و دې قام ته و دې وطن ته و دې ځوانانو ته سترګې دي چې تر شا مو یو تنظیم پاته دی نو دا پر موږ او تاسو باندې فرض ده دا زموږ مسؤلیت دی چې کور په کور سړي په سړي کوڅه په کوڅه به ګرځو د قام تبلیغ به کوو څخه ویده به راویښوو ناست به ولاړوو ولاړ به روانوو چې تر څو پورې د دې واړه تنظیمو څخه د هغه زورور ریاست پر سر درد دی دا چې پر سر یې درد دی باید نور هم سر په لور وګرځوو باید نور هم دا تنظیم منظمه کړو لاسونه سره ورکړو اتفاق سره وکړو د خپلو مشرانو درناوی وکړو د خپل تنظیم په هر فورم باندې پر هر ځای باندې دفاع وکړو له توجه څخه مو یو افغانستان مننه